ولسته د حساب ورکونې کانفرنس دلته په ننګرهار ولایت کې د استیناف محکمې د جزای دیوان رئیس په یو خبري ناسته کې په دې ولایت کې د محاکمو د ترسره کړو فعالیتونو په اړه ولسته د رسنیو له لارې معلومات ورکړل. نوموړی وایي په دې ولایت کې د روان کال په 10 میاشتو کې په ښار او ولسوالیو کې محاکمو ته ټوټال 9655 دوسیې ورغلي چې له جملې 4680 څېړل شوي او د پاتو هغو د څېړنو پروسه دوام لري. نوموړی د دوسیو د څېړنو د ځنډ لاملونه د تشکیل کمښت، محکمو ته د خلکو زیات ورتګ او د ځینو ادارو لخوا د دوی مکتوبونو ته په ځنډ د ځواب ورکول بولي. خو زیاتوي چې مرکز او ادارو ته په دې اړه پیشنهادونه لیږلي او تمه لري چې یاده ستونزه هواره شي. محاکمو ته راغلي جمله دوسیاګانې 9655 دي او رسیدګي چې ورته شوې ده په دې محاکمو کې 4680 کومې چې په ټولو محاکمو کې د دوسیاګانې پاتې دي باقي مانده نو 4915 دوسیاګانې او کم وثایق چې اجرا شوي دي په ټول ولایت کې ټولو محاکمو کې 15909 د جزا دیوان رئیس همداره زیاته کړه په ښار او ولسوالیو کې ځینو کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړي او د حدودي سزاګانو د عملي کېدو په پار د اسلامي امارت رهبر حکم ته په تمه دي. دی وایي د 12 میرمنو په ګډون کابو 13 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي او د 9 په شاوخوا کې مجرمینو ته حدودي سزاګانې ټاکل شوي دي. ټول د 10 پورې دغه کسان به برابرېږي چې دوی باندې د تعزیري سزا ورکړل شوې ده که نه او په کومه چې په حبس باندې سزا ورکړل شوې ده تعزیر د حبس دی هغه په مابس کې بیا ډېر دي. په دې کې تقریبا ما چې ذهن کې مې دي 10-12 پورې به زنانه وي د نور سړي هغه حدود چې کوم دي هغه اوسه پورې لا نافذ شوي نه دي. موږ دوسیاګانې موږ نه تللي دي پورته اوله محکمه هم شوې دویم هم شوې د سرې محکمې له تللي دي نو غالبا امیر المؤمنین ته هم رسېدلي خو بېرته لا راغلي نه دي موږ له چې هغه موږ تطبیق کړو. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت اوسېدونکي بیا د محاکمو له مسؤلینو غواړي چې د نیول شوو کسانو دوسیې د ژر تر ژره وڅېړي او مجرمینو ته سزا ورکړي. د غلاګانو کوم بېروزګار نه کوي که روزګار ورته میلاو شي هېڅکله غلا نه کېږي. هغه چې کوم نیول شوي دي هغه له سزا ورکړل شي چې بیا آینده لپاره بل څوک ونه کړي کار. شی وچېړل شي وکتلی شي د هغې نه وروسته هغې ته هغې مطابق سزا ورکړی شي که هغه زناکار وي که هغه دغسې بل یو پلان یې نیولی وي بل هر یو شی وي نو تر څو چې دوی ته خپل حد وروښودی شي انشاءالله ټول به سم شي. د محکمې دغه چارواکی بیا ولس ته ډاډ ورکوي چې محاکمو ته ورغلي دوسیې به وڅېړي. دوی همدارس په محاکمو کې د فساد او روابطو د نشتوالي خبره وکړه او زیاته یې کړه چې په محکمو کې بشپړ شفافیت رامنځته شوی دی. دوی وویل چې اوس تورن کسان کولی شي د ځان لپاره مدافع وکیل ونیسي خو د فساد د مخنیوي په خاطر محبس ته د یو شمېر وکیلانو د ورتګ مخه نیولې او هر وکیل کولی شي د دوسیې له مخې د خپل موکل دفاع وکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.